نن د سره صلیب نړیوالې ټولنې له لوري د یوې خبري ناستې پر مهال د 20 میلیون افغانیو په ارزښت 14 سرحدي امبولانسونه د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو ته وسپارل شول. په ناسته کې د یادې ټولنې رئیس مولوي مطیع الحق خالص د سره صلیب له نړیوالې ټولنې مننه وکړه چې له افغاني سرې میاشتې ټولنې سره د 14 سرحدي امبولانسونو مرسته کړې. په وینا د سره صلیب نړیوالې ټولنې په شمول ګڼو نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. موږ د سیارسي نه یو ځل بیا مننه کوو چې د سرې میاشتې سره د دې موټرو همکاري کړې، د مخکنۍ چې 14 اراضي تسلیم کړي دي هغې هم ترې مننه کوو. د راتلونکي چې وعده کړې ده هغه هم مخکې نه ترې مننه کوو، خو دا هم غوښتنه ده چې باید دوی په نورو برخو کې لکه دلته موږ د یوازې د موټرو د رصد نه بلکې موږ پوهېږو SARC کولی شي چې زموږ سره په مخابراتي سیستم کې ډېر لوړه همکاري وکړي. همدارنګه ښاغلي خالص زیاته کړه دا چې د وروستیو کې زرګونه افغان کډوال له نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان هیواد څخه راستانه شول، نو اوس مهال دغه کډوال مرستو ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره افغاني سره میاشت پرته له کوم تبعیض په ټول هیواد کې له افغانانو سره مرستې کوي او دا لړۍ جریان لري. اوس په الحال دپاره د مختلفو مملکتونو د مهاجرینو د بیرته راستنېدو بهیر شروع شوی چې دا بهیر هم په غیر عادي صورت باندې شروع شوی دی او تر اوسه روان دی او د دې معلومات نه کېږي چې نور به څومره موده دا بهیر روان وي. دغه ټول مشکلاتو ته په کتو سره د افغانستان خلک هر قسم ته همکاریو ته اړتیا لري چې باید د دوی لاسنیوی وشي او د افغانستان سره میاشت د یو غیر جانبدار او مستقل ریاست په حیث باندې کوشش کوي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته که هغه که شرق کې دي که غرب کې که شمال کې دي که جنوب کې د هرې ژبې هر قوم او هر مذهب سره چې تعلق لري هغو ټولو ته بې پرې خدمات وړاندې کړي. په یاده خبري ناسته کې په عملیاتي چارو کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مرستیال ادرین زمیر من په خپلو خبرو کې وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه تل د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره ترڅنګ ولاړه ده او تل یې له یادې ټولنې سره یو ځای د افغانانو مرستو ته د رسولو په برخه کې همکاري ترسره کړې. من زیاته کړه د 14 سرحدي امبولانسونو ترڅنګ به په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغاني سرې میاشتې او ICRC یا سره صلیب نړیوالې ټولنې ترمنځ یوه ځانګړې فضا شتون لري او موږ تل کوشش کوو چې له افغاني ټولنې سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو ځکه چې اوس مهال افغانان له نورو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستانه شوي او مرستو ته اړتیا لري. دغه 14 سرحدي امبولانسونه چې د 20 میلیون افغانیو په ارزښت له یادې ټولنې سره مرسته وشوه موږ ژمنه کوو چې په راتلونکي کې هم دغه ډول مرستو ته دوام ورکړو. That's where we want to be the friends and the partners. هیره دې نه وي چې افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپلو مرستو ترڅنګ تر دې دمه 3313 هغه افغان ماشومان جرمني هیواد ته د درملنې په موخه لیږلي چې په اور سوځېدلي او یا د هډوکو په میکروبي ناروغۍ اخته وه. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.